بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن درس ته د وینډوز 10 دریم درس ته راځو. په تېر درس که څه فکر وو موږ ویو سورت بای او ریفریش دا مو ختم کړئ. نو نن راځو چې ته پیسټ دلته زموږ سره یو پیسټ دی او بل چې دی پیسټ شارټ کټ دی. پیسټ اوس ورته ګوره نه دی کار کوي او نه دی کار کوي. دی په هغه صورت کار کوي چې یو شی به کاپي کوې او یا به کټ کوې. چې کاپي دی کوي کټ دی کوي نو باره دی چې کېږي کار کوي، کنې په بل صورت باندې کار نه کوي. مثلا زه راځم ورته ګوره دلته کمپیوټر ته پر دې باندې ډبل کلیک کوم، راځم ورته ګوره دې ته دغه ته راځم دې ډرا ته راځم، پر دې باندې ډبل کلیک کوم، زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه مثلا چې دی دغه عکس دی، پر دغه باندې ورته ګوره رایټ کلیک کوم. چې کله دې رایټ کلیک پر وکړي سو راځم دې ځای څخه ورته ګوره دې چې کوم کاپي کوم. چې کله دې کاپي کوي سو اوس که زه چې راسه پر دغه باندې رایټ کلیک وکړم، چې رایټ کلیک وکړم ورته ګوره دې هم کار دی کار شروع کړي، دې هم کار شروع کړي. اوس که زه راسم ورته ګوره دلته پیسټ کوم هغه عکس دلته چې کېږي راځي. اوس که راسه ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم، چې کله کلیک وکړم ورته ګوره دا راغلی، دا عکس ورته ګوره دلته هم راغلی او که واسې ورته ګوره په دې ځای کې دلته هم دا دی ستا. دا د کاپي کار و. او که چیرې زه راسم ورته ګوره دا عکس ډیلیټ کړم، پر دغه باندې رایټ کلیک کوم، دلته راځم ورته ګوره ډیلیټ ته، دا مې ډیلیټ کړي. نو که چیرې تو غواړې چې نه دا عکس زه چې کوم کاپي کوم یې نه بلکې کټ کوم یې، نو کټ بیا داسې کار کوي چې دغه عکسونه د دې ځای څخه که چیرې زه کټ کړم دا عکس د دې ځای څخه ختمېږي هغه ځای کې ځوړی شي. صحیح شو؟ نو زه راځم پر دغه باندې رایټ کلیک کوم، چې کله مې کلیک وکړی اوس ورته ګورې چې چیرې زه دا کاپي کوم بل ځای یې واستوم پیسټ یې کړم. صحیح شو؟ دا عکس دلته هم راځي بل ځای هم راځي. او که چیرې زه راولاړ شم ورته ګوره دا چې شي کوم کټ یې کړم. صحیح شو؟ چې کټ مې کوي راځم پر دغه باندې رایټ کلیک کوم، چې رایټ کلیک وکړي ورته ګوره پیسټوم یې، دا عکس ورته ګوره دلته راغلی او که راشي ورته ګوره دې ځای څخه دلته به چې شي نه به. نو دا د کټ او د کاپي په مابین کې چې شي توپیر و. نو دا چې شي کار و دا د پیسټ کار دی چې هر ځای ورته ګوره یو شی کټ کړي یا کاپي یې کړي بل ځای چې هسته یې هلته پیسټ ضروري دی. اوس که زه چې راسم ورته ګوره دغه راځم ورته ګوره دلته رایټ کلیک پر کوم ورته ګوره چې کوم کټ کوم یې، چې کله دې کټ کړي صحیح شو. اوس که زه چې راسم ورته ګوره وینې پر دې ځای کې باندې دلته رایټ کلیک پر کوم ورته ګوره دلته چې شي پیسټ یې کړه، چې پیسټ یې کړه ورته ګوره دلته پیسټ ضروري دی. هغه ځای څخه کاپي کړي دلته چې شي پیسټ مې کوي. دا که میموري کارت یې که فلش یې او په زیارتي سه که ټلیفون یې که د کمپیوټر خپل یو ډرایو هر ځای ورته ګوره ځای چې ورته ګوره یو شی که ویډیو وي که اډیو وي که فایل وي که فولډران وي فرنام چې یو شی یې چې کاپي دی کوي صحیح شو بل ځای چې هسته یې هلته پیسټ ضروري دی خامخا پیسټ وایه، یا چې دې کټ دی کوي بل ځای چې هسته یې خامخا چې کوي کټ کوي. اوس که زه راسم ورته ګوره دا فولډر دی دا یې چې هسته ورته ګوره رایټ کلیک پر وکړي ورته ګوره دا چې کې کاپي یې کوي بل ځای چې هسته یې هلته چې ضروري دی پیسټ ضروري دی. او که تو غواړې چې نه زه دوه درې دانې فولډران استوم یو نه استوم باید دلته داسې ودرېږه چې ودرېدلې دا موس به داسې ونیسې په راکش به یې کوي، چې کله دې راکش کړي ورته ګوره وینې دا چې عکسونه ته انتخاب یې کوي چې شي انتخاب یې کوي. باره که زه راسم رایټ کلیک پر وکړم ورته ګوره دا چې کوم کاپي یې کړم، چې کله دې کاپي کړي بل ځای چې هسته دا ما چې انتخاب کړي دا ټول چې کېږي استول کېږي. نو عموما ورته ګوره دا دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي. صحیح شو؟ دا خو دا کار کوي دا چې کار و دا د پیسټ کار و. او د هغه څخه وروسته پیسټ شارټ کټ دی. پیسټ شارټ کټ څه معنا لري؟ زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه دغه عکس دی زه پر دغه باندې رایټ کلیک کوم، چې رایټ کلیک وکړم ورته ګوره کاپي مې کوي، چې کله دې کاپي کړي صحیح شو پر دې باندې رایټ کلیک کوم ورته ګوره دا پیسټوم، چې پیسټ مې کوي. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دې ځای څخه دا عکس چې کوم ډیلیټوم یې پر دغه باندې رایټ کلیک کوم ورته ګوره وینې دلته چې ډیلیټ یې چې ډیلیټ یې کوي. اوس که دغه خلاص یې ورته ګوره کار کوي راخلاصېږي خلاص. په دې خاطر سره چې پیسټ داسې کار کوي چې یو شی کاپي کړي دا هم اصلي هغه هم اصلي دواړه چې شي وي اصلي، که هغه ډیلیټ کړي دا کار کوي که دا ډیلیټ کړي هغه چې کېږي کار کوي. او که چیرې ته راولاړ شول ورته ګوره وینې زه راځم ورته ګوره دغه عکس رااخلم ورته ګوره دلته چې کوم راستوم یې دلته پیسټوم یې صحیح شو دا د پیسټ مې کوي. اوس زه راځم ورته ګوره د هغه راخلم ورته ګوره کاپي کوم یې، چې کله دې کاپي کوي صحیح شو پر دغه باندې رایټ کلیک کوم دلته پیسټوم نه بلکې چې کوم پیسټ شارټ کټ کوم یې پر دې باندې کلیک کوم ورته ګوره د عکس راغلی. اوس که زه راسم ورته ګوره پر دې باندې ډبل کلیک کوم ورته ګوره دا چې شتو خلاصېږي دا دې راته خلاص شو. او که چیرې زه ورسم ورته ګوره وینې پر دې باندې کلیک کوم راځم ورته ګوره دا عکس چې کوم ډیلیټوم یې رایټ کلیک پر کوم ورته ګوره دا چې ډیلیټ یې، چې کله یې ډیلیټ کړي صحیح شو. اوس که ورسې ورته ګوره دا به چې کېږي کار به نه کوي. ولې کار نه کوي؟ په دې خاطر سره چې اصلي یې ولاړې. که چیرې یو شی کاپي کړي پیسټ یې کړي دواړه اصلي دي، هم هغه اصلي دي هم دا اصلي دي. او که چیرې یو شی کاپي کړي صحیح شو نو دلته یې پیسټ شارټ کټ کړي صحیح شو بیا دا اصلي نه دی دا فرع ده صحیح شو. که چیرې اصلي موجود و دی به کار کوي او که چیرې اصلي موجود نه و نو دی چې کېږي کار نه کوي. مثلا تا یو فلش راخیستی دی په دې فلش کې ستا سره فایلونه دي مختلف شیان دي راغلي د ادارې په اداره کې په دفتر کې مثلا کمپیوټر چالانه دی دفتر ته خپل فلش راچوه صحیح شو چې راځي چې خپل کار پکښې وکړي چې ارزونه کار دې وکړي صحیح شو کار وکړه چې کله ورته ګوره تللی ماسکې د فلش ځینې وکړه چې فلش یې وکړئ صحیح شو
دا ستا په کمپیوټر کې چې هر څو شیان تا پیسټ شاټ کټ کړي وي وینې پیسټ نه کوي پیسټ شول نو دلته پاتېږي هر څه شیان چې تا پیسټ شاټ کټ کړي وي هغه غیر فعاله کېږي صحیح شو نو عموما اکثره کارمندان چې دي دغه کارونه کوي صحیح شو راځي خپل د فلش شیان ټول راخلي د کمپیوټر پر مخ باندې پیسټ شاټ کټ کې صحیح شو عباره د دې کار کوي چې کله ځي ماسکې فلش وباسي صحیح شو چې فلش یې وایستې که بل کارمند راسي کښېني ورته ګوره مینې دا کمپیوټر ته د ده شیان چې راخلاصېږي ورته ګوره نه خلاصېږي په دې خاطر نه خلاصېږي چې د دوی اصلي چیرې دي په فلش کې دي خو هغه ځان سروي ورسې شو عموما ورته ګوره دې لپاره کار نه کوي دا بله ورځ چې راشي دا کارمند چې کښېني بیرته خپل فلش ته چې فلش یې وراچوئ نو عموما ورته دا چیش کېږي ټوله کارونه شروع کوي نو دا چیش کار و دا د پیسټ شاټ کټ او د پیسټ کار و صحیح شو دا کار کوي او د هغه څخه وروسته که چیرې ته وغواړې چې یاره زه یو فلش یو میموري کارت ته ورسوم یو شی استوم صحیح شو نو په دې صورت باندې هلته بې کاپي کوي دلته بې چیش کېږي ورسول کېږي او په دې صورت هم وسول کېږي که چیرې راشي ورته ګوره پر دغه باندې رایټ کلیک وکړې چې رایټ کلیک وکړې دلته راځي سینډ ټو ته پر دې باندې کلیک کړه که دې چیرې میموري کارت یا فلش یا ټلیفون راچولی وي بس دلته یې راپورته کوي پر دې باندې کلیک کوي چې کله کلیک وکړې هغه به راپورته کېږي هېڅ مشکل نه لري یا خو به دا کار کوي ورته ګوره مینې رایټ کلیک پر وکړه کاپي یې کړه چې کله دې کاپي کړه صحیح شو راځم ورته ګوره دا مثلا فلش یا میموري کارت دی پر دغه باندې رایټ کلیک کوم تشیش کوم پیسټوم یې دا خو یوه طریقه ده دومره طریقه دغه ده دغه ته استئ مثلا یو فلش یا میموري کارت یا بل شي کې ورسوئ بس پر دغه باندې رایټ کلیک وکړه چې کله دې رایټ کلیک وکړې سینډ ټو وینس سینډ ټو چې رالې صحیح شو رابسې ورته ګوره پر دې اخر باندې دلته به کلیک ور وکړي چې کله کلیک وکړې دلته چې کېږي ورسول کېږي یا هغه طریقه باندې رسول کېږي او یا په دې طریقه باندې چې کېږي رسول کېږي صحیح شو نو دا د دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او د هغه څخه وروسته دلته لیکلي دي انډو ډیلیټ انډو ډیلیټ څه معنا لري زه که راسم ورته ګوره وینې دې ځای څخه زه غواړم چې دغه عکس چې کوم ډیلیټ یې کړم د دې ډیلیټولو طریقه دغه رقم ده ورته ګوره پر دغه باندې به رایټ کلیک کړه چې رایټ کلیک وکړې دلته لیکلي ډیلیټ پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګوره دا یې ډیلیټ شو اوس که زه وغواړم چې یاره دا شی ما ډیلیټ کړ دی اوس ما په کار دی بېرته چې کوم راولم یې نو بار بار چې پر دغه باندې به رایټ کلیک وکړي چې رایټ کلیک وکړي دې لیکلي انډو ډیلیټ که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره هغه به چې شو رالی درته او که ته چې راولاړ شو ورته ګوره مینې دا ډیلیټ یې پر دې باندې رایټ کلیک کوم ورته ګوره دا چې کوم ډیلیټ وم خو چې هر څه ورته ګوره ډیلیټ کړې باره کار چې رایټ کلیک ور وکړې ورته ګوره انډو ډیلیټ به هغه ورته چې کېږي راپورته کوي دا خو دا کار کوي او که ته چې راولاړ شو ورته ګوره یو پلان دی دغه عکس چې کوي ډیلیټ دې کوي دا دی دا ډیلیټ شو بېرته راولاړ شو ورته ګوره دا عکس دی هم ډیلیټ کوي څو دانې مې ډیلیټ کړه دوه دانې مې ډیلیټ کړه یو پلان یو ډیلیټ کوي بیا مې وروسته بل ډیلیټ کوي اوس نو که زه راسم ورته ګوره پر دغه باندې رایټ کلیک کوم دلته لیکلي انډو ډیلیټ پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګوره دا راغلی که بېرته راشي ورته ګوره رایټ کلیک پر وکړې لاندې ورته ګوره وینې لیکلي وینې انډو ډیلیټ دوه وارې بیا دی که کلیک پر وکړې ورته ګوره دا دوه بیا راځي صحیح شو نو هر څومره چې کار ډیلیټ کړي هغه برته راپورته کوي صحیح شو دا چې کار دی دا د انډو ډیلیټ کار دی او که زه راسم ورته ګوره رایټ کلیک وکړم دلته بیا لیکلي ریډیو ډیلیټ صحیح شو اوس که پر دې باندې کلیک وکړې دا برته هغه شی چې تا راویستی برته هغه ختمېږي که کلیک پر وکړې ورته ګوره هغه برته چې ختم شي اوس دا عکس ما راخیستی دی رایټ کلیک کوم صحیح شو مثلا زه راځم ورته ګوره پر دغه باندې رایټ کلیک کوم دا چې کوم ډیلیټوم یې چې ډیلیټ مې کوي راځم ورته ګوره انډو ډیلیټ دا دی رالی که برته راسي رایټ کلیک پر وکړې ورته ګوره وینې ریډیو ډیلیټ دی پر دې باندې کلیک وکړې برته به چې ختم شي نو دا ورته ګوره عموما د دې لپاره موږ چې کوو دا استفاده کوو چې کله دې دوه وار برته ختم کړې ریډیو ډیلیټ کلیک وکړې برته ورته ګوره برته بیا انډو نسته صحیح شو هغه شی ولاړه صحیح شو ختم شو نو اوس که ته وغواړې چې یاره ما ختم کړی دی بېرته یې راولمه نو بیا به راځي ورته ګوره دا سکریبینګ به چې راخلاصوي صحیح شو دا کار کوي خو بله خبره درته کوم چې هر شی ته ډیلیټ کړې که یو عکس ډیلیټ کړې یو فایل ډیلیټ کړې یو ویډیو ډیلیټ کړې فرنان چې یو شی ډیلیټ کړې مثلا ورته ګوره زه راځم ورته ګوره دی پر دې باندې رایټ کلیک کوم دا چې کوم ډیلیټوم یې چې کله دې ډیلیټ کړې بار کې دې چیرې کمپیوټر بند کوي چالان مې کوي نو برته بیا ورته ګوره انډو ډیلیټ درته کار نه کوي چې ته برته انډو ډیلیټ پسې ګرځې دا انډو ډیلیټ چې دی برحاله کار کوي چې دلې برحاله ولاړې دی کار کوي که دې چیرې یو شی ډیلیټ کوي کمپیوټر دې بند کوي چالان دې کوي مثلا نن دې یو شی ډیلیټ کړي کمپیوټر دې بند کړي چالان کړي سبا دې ورته راخلاص کړي صحیح شو یا یې دلې برحاله اوس چې راخلاص کړي بیا ورته ګوره انډو ډیلیټ چې کار نه کوي نو اوس که ته وغواړې چې یاره هغه شی ما ډیلیټ کړی دی صحیح شو ما نه پرون یو شی ډیلیټ کړی زما نن په کار دی صحیح شو فکر مې نه و سره پام مې نه و نن مې یو شی په کار دی نو بیا به راځي ورته ګوره دی به راخلاصوي پر دې باندې به ډبل کلیک کړه چې کله یې کلیک وکړې ورته ګوره دا ټول شیان دي بس هغه نوم به تا در معلوم چې پلانکی نوم دی پلانکی دی صحیح شو خو چې هر شی دې په کار وي که یو که دوه و که درې و دا به ټول داسې انتخاب کړې که یو په راسه کلیک پر وکړه که دوه درې ورته ګوره ټول به انتخاب کړې چې کله دې انتخاب کړې پر دغه باندې به رایټ کلیک وکړې چې رایټ کلیک وکړې ورته ګوره دې به چیش کړې کټ وکړې چې کټ دې کړې صحیح شو باره به دا ځینې ختم کړې پر دغه باندې به رایټ کلیک وکړې دې به چیش کړې پیسټ وکړې چې پیسټ یې کړې صحیح شو زموږ سره به هغه ټول ورته ګوره راپورته شي یو دوه درې دا ټول به چې شي درته راپورته شي نو په دې صورت موږ کولی شو یو شی چې کړو ډیلیټ یې کړو او که چیرې ته یو شی راولاړ شو ورته ګوره وینې پر دې باندې رایټ کلیک کوم ورته ګوره دا چې کړه ډیلیټ دې کړه ډیلیټ شو د منځه ووتی بهر راځي ورته ګوره دا دې هم خالي کوي په دې دې رایټ کلیک وکړې رایټ کلیک وکړې ورته ګوره څه لیکي دي امپیټي وینې سیفینګ وایي دا چې کړه خالي یې کړه په دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې یې سپی چې یې دا هم خالي شو چې
چې خالي سو نو ستاسو هغه شیان ټول چې شي سوه ولاړه، ځکه چې هلته ډیم ډیلیټ کړه، دې ځای ډیم چې کړه ډیلیټ کړه. نو دلته ورته ګوره لکه یو کچرداني موږ ته پرته ده، څه سو چې یو شی موږ ډیلیټ کړو، که یې برحاله راخلاصوئ خو انډو ډیلیټ ته راځي، او که یې چیرې د دې که یې برحاله نه راخلاصوئ بله ورځ یې راخلاص کړئ بیا به راځي ورته ګورئ دلته به ګورئ په دې کې زموږ سره شیان چې شتي پراته دي دا به راخلاصوئ، څه سو زموږ سره چې پراته وه دلته چې کېږي درته په لاس راځي. خو دلته چې یو شی دې راخلاص کړئ دلته بیا کټ کوئ، چې کټ دی که بار راپورته کېږي که په بل صورت باندې دا راپورته کېږي. څه سو نو عموما ورته ګوره دا چې کار و دا د پیسټ او د پیسټ شرټ کټ کار و. اوس نو که زه راسم ورته ګوره پر دغه باندې رایټ کلیک وکړم، چې رایټ کلیک وکړم ورته ګوره وینې سینډ ټو مې درته وویله، کټ مې درته وویله، کاپي مې درته وویل، کریټ شرټ کټ او یا پیسټ شرټ کټ دا مې درته وویل، ډیلیټ مې درته وویل، په اخر کې لیکلي رینیم. رینیم چې دی دې ته ویل کېږي که ته وغواړې چې زه د دغه نوم بدلوم، اوس دا ورته ګورې چې ورته لیکلي دي صفرونه دي وینې، زه غواړم چې دې ته خپل ځان یو نوم وله ورکړم. نو پر دغه باندې رایټ کلیک کوم، چې رایټ کلیک وکړم رینیم ته راځم، پر دې باندې کلیک کوم، دلته یو نوم وله ورکړم، چا په نامه باندې مثلا راځم د احمد په نامه یو نوم وله ورکړم، چې وله ورکړې راځم دلته کلیک وکړم ورته د احمد په نامه یو نوم شو، چې هر شي ته نوم وله ورکړې د هغې طریقه ده. راځم ورته ګورې دې ته نوم وله ورکوم، پر دغه باندې رایټ کلیک وکړم ورته ګورې رینیم ته نوم ورکوې، چې پر هر شي باندې ورته ګورې دې ته نوم ورکوم، څه شو دې ته نوم ورکول کېږي. څه شو چې هر شی غواړې که ویډیو وي که اډیو وي که فایل وي پر نام چې یو شی ته نوم وله ورکوې بس پر هغه باندې رایټ کلیک وکړې، چې رایټ کلیک وکړې هغه چې کېږي نوم ورکول کېږي. اوس نو زموږ سره دغه څو شیان لکه سینډ ټو دی، کټ دی، کاپي ده، پیسټ دی، پیسټ شرټ کټ یا کریټ شرټ کټ، ډیلیټ، رینیم، پراپرټیز، دا زموږ سره که عکس وي که ویډیو وي که اډیو وي که فایل وي که فولډر وي دا عموما ارزښت شته. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دلته راځم کمپیوټر ته پر دې باندې کلیک کوم، دا راخلاصوم ورته ګوره پر دې باندې رایټ کلیک کوم ورته ګوره همدا دې شته، که راسې پر دې باندې رایټ کلیک وکړې ورته ګوره دا دې شته. پر نام چې یو شی راخلاص پر یو شي باندې رایټ کلیک وکړې عموما هغه به یو شی څه شو پس نه لري هر شي باندې چې کېږي درته راځي. نو دا کټ کاپي ورته ګوره عموما دا چې کېږي درته راځي. څه شو دا کار کوي. نو نن دپاره دغونه قدر بس دی. څه شو پیسټ پیسټ شرټ کټ او انډو ریډیو څه شو پر دې باندې تمرین وکړئ په بل درس کې چې لکه خدای کول بیا به نه ووایي. څه شو دا کار